پته نشته ټول پښتانه جاهلان دي ټول بې غیرته دي ټول بړواګان دي نو د نه سړي لور د سپي لور زه تا ته یم چې ټول نه غټه بړواتوب پته کې پروت ټول نه غټ بړواتوب ټول نه غټ دلتوب ټول نه غټه کمسله پلیته تی که پښتانه او د پدې د رانډې په دې خبره باندې خپه شوي نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړه چې دا ونیوی شي چې دا ټول پښتنو ته دا قصه ولیکله دا خبره دې ورته ولیکله ستا سره چې چا دا خبره کړې نو تا به صرف هغه مینشن کړی ټول پښتانه دي ولې ټول پښتنو ته تا دا کنسل کړي دا دې ورته بدې ردې ویلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه الله خیر برابر ملګرو زما په دې سیټ باندې ویډیو چې کوم چلیږي دا یو پلیته ده یو رانډۍ راوتې ده پته نشته چې د کوم ځای ده نو وایي پښتانه جاهلان دي پښتانه بې غیرته دي او دا بړواګان دي بې غیرته دي دا خبرې دا کوي نو پته نشته چې دې سره ګورئ پښتنو کم عمل کړل چې دا د هغو نه دومره خلاف ته او بیا پښتانه یادوي نو دې ته زه صرف دا وایم چې ته د هر ځای خدای دې تباه برباده کړه ټول پښتانه داسې نه دي ځکه چې د لاس د ګوتې یو شانې او زما چې څومره خیال چې چېرته د یو داسې پښتون لاندې راغلي چې اوس دې توبې ویستې دي ځکه ټول پښتانه دې زمونږ ویډیو اپلوډ کړه او ستا یې کومه ویډیو اپلوډ کړه ته یې چې ستا ویډیو اپلوډ شوه دا کله سوی نو बात करते जाहिल गवार बगैर जो ये जो मेरे वीडियो बना के लोड कर रही है जो सारे जो पठान है सारे जो जाहिल نو پته نشته چې ته ګوره د کم ځای چې خدای خبر ټول پښتانه دي بې عزته کړي ټول پښتنو یو شرم دي کړل ټول پښتنو ته تا دا پیغام ورکړلی چې یاره پښتانه بې غیرته دي پښتانه داسې دي پښتانه داسې نه زه یم چې پښتنو پسې چې چا هم خبرې کړلې نه ګوره هغه بیا روغ نه دی پاتې شوی ځکه چې پښتانه ډېر امن پسند ډېر ښه خلک بله دا خبره ده چې تا به صرف چې ستا سره چا څه کار کړی تا به هغه مینشن کړی هغه به دې مخامخ کړی چې یاره ما سره پلانکي پښتون دا کار کړلی هغه مخامخ که ټول پښتنو ته تا دا خبره کړله چې یاره پښتانه جاهلان دي پښتانه بې غیرته دي او دا شکلونه ټول خراب ته پښتنو دي او ستا دې شکل ته زه یم چې ستا دا شکل د کومه دې ښایسته دی چې ته به او بیا ته دا په دې باندې دا قصې دې جوړه کړله زما ویډیو اپلوډ شو نو چې تا به خپله دا سرتور سر راغلي چې دا پړدو که چې د هر چا د کور نه زه ته یم چې خدای تباه او برباد دي که چې یاره ته په کولا او مخ باندې راوتې ویډیو کې نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ دا چې انشاءالله د هر ځای نه انشاءالله دا به را پیدا کېږي چې یاره د دې نه به دا تپوس هم وشي که دا را پیدا شو چې یاره تا دې ټولو پښتنو ته دا خبره ولیکله نو دا تپوس پتې خامخا کېږي او دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ ټول پې لعنت ووایي چې دې ټولو پښتنو ته پښتانه او په دې خبره د دې په دې خبر باندې خفه نو ټول پې لعنت ووایي دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې دا معلوم وشي